مونږ کې هیلې افغانانو پښتنو خویندو ورونو که غواړئ چې د خپله مبارزه ته دوام ورکړم تاسې غواړئ چې یاره په پاکستان کې مونږ یو شرعي نظام راولو او په پاکستان کې مونږ ایلمنډۍ ختمه کړو شرابخانې ختمې کړو نو زما دغه نوی پیج شیر کړئ لایک یې کړئ ځکه زما دواړه فیسبوکونه زما دواړه پیجونه بند دي زه لایو نشم راتلی ویډیوګانې نشم کولی نو د مبارزې ضرورت دی مبارزې دپاره د پیج یا د فیسبوک د دې شیانو ضرورت دی نو زما د فیسبوک پاڼه لایک کړئ شیر یې کړئ ډاونلوډ کوئ همه دا ویډیو او انشاءالله ډېر زر به موږ په پاکستان کې اسلامي نظام راولو انشاءالله زر تر زره به موږ ایلمنډۍ ختمو هلته به انشاءالله د اسلام بیرغ لګو شرابخانې به په پاکستان کې ختمو دا ټول مبارزې ته ضرورت دی د کرکټ ټیم وګوره د نیوزیلینډ بې ته لاړو د پاکستان نه ځکه هلته حالات ډېر زیات خراب دي روزانه دماکې کېږي بمونه چوي حالات ایمرجنسي حالات دي نو د دې دپاره مبارزې ضرورت دی او د دې مبارزې دپاره د دغه فیسبوک او د پیج ضرورت دی چې زما نه فیسبوک پاڼه شته زما نه پیج ته دی نو دا زر تر زره ملګرو سره شیر کړئ زه به لایف راځم او انشاءالله ډېر زر به په پاکستان کې موږ اسلامي نظام او انشاءالله ډېر زر به موږ په اسلام آباد باندې انشاءالله دا سپین بیرغ چې کلمه پې لیکل شوې دا به ودرو نو مهرباني وکړئ دا ویډیو زر تر زره ملګرو سره شیر کړئ زما پیج لایک کړئ چې کسان راډیو شو زه په تن لایف راځم 2-3 ساعته 5 ساعته بعد راځم چې زما مینهواله فالوور مې زیات شو نو هغه مخکیني د هغې فلحال بند دي زر تر زره دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ چې راشو او په پاکستان کې اسلامي نظام راولو ځکه هلته خلک ډېر ګناهګار دي چې پکې ژوند کوي خدای پامان